ستړي مشئ ډېر زیات خوشحاله یم چې په دویم وار باندې لنډي کوتل په تحصیل کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. یقینا چې د قانون په ترقۍ کې د مورنیو ژبو ډېر لوی کردار باچا خان خبره چې کوم کامونه چې ژبه ورکه شي هغه کامونه ورک شي. دلته ځینې ملګرو خبرې وکړې څه ریاست نه هم ګیلې وکړې، خو زه به دا وایم چې ریاست سره سره مور او پلار هم یو ذمهواري جوړوي. ما په جاني په کلي کې یو کال وړاندې چې ما وکاته چې ماشومان ټول ممې ډېډې کې تللي، نو ما غوره وګڼله چې دا خو دا مونږ چې کوم را روانه نسل دی دا خو بیخي پښتو ژبه به دوی ته صرف یو نوم به ورته پاتې شي او په پوهېږي به نه. نو هغه دوه کاله کېږي چې هغوی ته زه یو ګنټه درس ورکوم. تقریبا 30 جینکۍ ما داسې تیارې کړي چې هغوی مکمله پښتو باندې پوهېږي. نو باید د خبرې مقصد مې دا و چې ریاست سره سره زموږ ستاسو ذمهواري جوړوي. هر یو ته چې ممي ډیډي ابو ټیک ده هم ټیک ده، داسې نه چې د نورو ژبو موږ مخالفت وکړو، خو زیان چې د مور او پلار لویه ذمهواري جوړوي. باید چې مور او پلار خپل بچي سره هغه چې کومې پخوانۍ نامې به موږ اخیستې کاکا او دادا او بابا ترورۍ انا، نو اوس هم یقین در حد دی چې چېرته رالي نو هغه زما یو څو ماشومان یې تیارې کړي. نو باید خبرې مقصد مې دا و چې د مور او پلار مې ذمهواري جوړوي. نو ډېر زیات خوشحاله یم دلته یو څو نوي نوي خلک راغلي چې دا د څه شي ورځ ده، حالانکې د افتاب او د هغو ملګرو ډېره زیاته مننه چې دا دویم کال دی چې دوی دا ورځ لمانځي. نو زه ډېر وخت نه اخلم، مننه.